د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې د ښځینه لوبغاړو ترمنځ په نړیواله کچه د ګلف لوبو ټورنمنټ جوړیږي چې په دغه ټورنمنټ کې به تر ډیره د اروپایي ګلف سیالیو ښځینه لوبغاړي شتون ولري. په دغه نړیوالو سیالیو د ښځینه لوبغاړو ترمنځ دوه ټورنمنټونه ترسره شوي چې د سعودي لومړي نړیوال ښځینه ټورنمنټ به د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې او دوهم د سعودي ښځو نړیواله سیالۍ به د نومبر له 9 څخه تر 19 پورې ترسره کیږي. د دې سیالیو په اړه د اروپا د میرمن اتلانو مشري الکساندر آرمز وایي هغه ډیره خوشحاله ده چې په سعودي عربستان کې د مسلکي ښځینه ورزشکارانو لپاره په پرانیستونکې سیالۍ کې برخه اخلي. د دې سیالیو هر یو ګټونکي لوبغاړي ته 10 لکه یا 1 میلیون ډالر ورکول کیږي، مګر د ټیم په کچه سیالۍ ګټونکي ته 15 لکه امریکایي ډالر ورکول کیږي چې دا دواړه سیالۍ به په رایل ګالف ژیړ کلب یا رایل ګرین ګالف کې هم ترسره شي. باید وویل شي چې د دې سیالیو لومړی ټورنمنټ د دې کالج د مارچ میاشتې په پیل کې پلان شوی چې ترسره شي، مګر د کرونا ناروغۍ له امله وځنډول شو او اوس دا د راتلونکو څو ورځو کې پیلیږي. د ویلز اوسیدونکي آمی بولډن چې په دې میاشت کې د سویس ښځینه ټورنمنټ وګټله وایي چې د میرمنو ګالف لوبو کې د هغې اوسنۍ ژمنتیا خورا ګرانه ده.